I will go there by no means. زه به هلته په یو حال باندې هم نه ځم. زه په یو حالات کې هم هلته نه ځم. داسې خبره موږ کوو کنه بیا موږ استعمالو د by no means. For example, I will laugh by no means. زه په یو قیمت هم نه خاندم. په یو حال به هم زه نه خاندم. I will meet him by no means. I will meet him by no means. زه په یو حال کې هم په یو قیمت هم د هغه سره نه میلاویږم. Today we are going to be talking about something really important. Today we are going to discussing vocabulary. نن موږ د اهم الفاظ په حوالو سره خبرې کوو. زمونږ سیریز شروع دی. تقریبا 4000 essential English words سیریز موږ شروع کړی دی. په دې کې موږ vocabulary یادو. ځکه چې د vocabulary نه بغیر انګلیش نه ویلی کېږي. که تا ته هر څومره ګریمر یادي، هر څومره ګریمر کې سټرانګ وي، خو چې ستاسو vocabulary نه وي نو ته انګلیش نشي ویلی. زموږ سره راسته دی لومړنی الفاظ merely. د merely څه مطلب دی؟ د merely مطلب دی صرف اور صرف. موږ کنه صرف او صرف. نو دغه شان چې کله موږ خبرې کوو صرف او صرف، بیا به موږ یو لفظ استعمالو په انګلیش لینګویج کې merely. فار ایگزامپل، زه به صرف او ور صرف هلته ځم. زه به صرف او صرف ستا سره میلاویږم. زه به صرف او صرف یوه پیاله چای څښم. زه به صرف او صرف ګاډی چلوم. زه به صرف او صرف موبایل اخلم. داسې خبرې موږ کوو که نه. بیا موږ ته څه ضرورت دی؟ موږ به په انګلیش کې یو الفاظ استعمالو merely. فار ایگزامپل، زه به صرف او صرف چای څښم. I will merely take tea. زه به صرف او صرف چای څښم. یا I will merely meet him. زه به صرف او صرف ستا سره میلاویږم. I will merely purchase a mobile. زه به صرف او صرف موبایل اخلم. داسې خبرې چې موږ کوو بیا موږ ضرورت لرو merely ته. I will merely take tea. زه به صرف او صرف چای څښم. الفاظ موږ راوړي دي. بل زموږ سره seldom مطلب دی د seldom مطلب دی کله کله. د seldom څه مطلب دی؟ کله کله. فار ایگزامپل، I seldom go there. زه کله کله هلته ځم. I seldom go there. زه کله کله هلته ځم. I seldom meet you. زه کله کله ستا سره میلاویږم. I seldom use laptop. زه کله کله لیپټاپ استعمالوم. I seldom use موبایل. زه کله کله موبایل استعمالوم. داسې خبره چې موږ کله کوو نو بیا به موږ استعمال کوو د seldom. د څه استعمال به کوو؟ د seldom استعمال به کوو. فار ایگزامپل، I seldom go there. زه کله کله هلته ځم. I seldom go there. یا I go there sometimes. دې په ځای ته sometimes هم شي ویلی. sometimes. خو sometimes بیسک ښکاري، بیسک لیول دی. او دا چې کوم دی ایډوانس لیول دی، په ایډوانس انګلیش کې ویلی کېږي. نو په دغه وجه باندې به ډېر ښه څه ښکاري؟ seldom ښکاري. فار ایگزامپل، I seldom go there. زه کله کله هلته ځم. ته داسې هم شي ویلی چې I go there sometimes. زه کله کله هلته ځم. دې دغه مطلب دی. خو sometimes چې کله موږ ولګو دې مطلب دی لکه موږ بیسک انګلیش وو. sometimes بیسک دی او seldom های لیول والا انګلیش دی، یعنی ایډوانس دی. بل دی زموږ سره hardly. د hardly مطلب دی سختی سے، په سختۍ باندې، په مشکله باندې. موږ څه وکړو که نه؟ په مشکله باندې. فار ایگزامپل، hardly I sat there for 2 minutes. سنټنس مطلب دی چې په سختۍ باندې زه 2 منټه هلته کېناستم. یا hardly I meet him. زه په سختۍ د هغه سره میلاو شوم. hardly I meet him. زه په سختۍ د هغه سره میلاو شوم. یا hardly I laughed. ما په سختۍ باندې وخاندل. څه شي؟ په سختۍ مې وخاندل. نو په سختۍ باندې، په مشکله باندې، دغه دپاره موږ کوم ټکي په انګلیش لینګویج کې استعمالو؟ hardly سره پر استعمالو. لکه موږ چې په سختۍ باندې زه هلته لاړم. د hardly مطلب دی په سختۍ باندې. hardly څه مطلب دی؟ په سختۍ باندې. فار ایگزامپل، hardly I took a cup of tea. ما په سختۍ باندې یوه پیاله چای وڅښو. نو د hardly مطلب دی په سختۍ باندې. بل زموږ سره literally. د literally څه مطلب دی؟ د literally مطلب دی په رښتیا باندې. literally څه مطلب دی؟ سچ میں، په رښتیا باندې. فار ایگزامپل، literally I was about to come. زه
درتللم زه درتللم یا زه درتلو والا وم مونږ چې زه درتلو والا په رښتیا زه درتلو والا وم سچ می داسې خبره کوو که نه په رښتیا باندې زه درتلو والا وم نو بیا به موږ څه استعمالوو لیټرلی د لیټرلی مطلب دی په رښتیا باندې فار ایگزامپل لیټرلی یو کم هیر په رښتیا باندې ته دلته رالې لیټرلی یو کیم هیر ته په رښتیا باندې دلته رالې یا نو داسې خبرې چې موږ کله کوو بیا موږ ته د کم الفاظ ضرورت دی په انګلیش لینګویج کې لیټرلی د لیټرلی مطلب دی په رښتیا باندې د لیټرلی څه مطلب دی په رښتیا باندې بل دا زما سره مین وایل د مین وایل مطلب دی فار ایگزامپل د مین وایل مطلب دی په دغه دوران کې د مین وایل څه مطلب دی په دغه دوران کې فار ایگزامپل I was playing cricket meanwhile my father came ما کرکټ کولو I was playing cricket ما کرکټ کولو meanwhile my father came په دغه دوران کې زما پلار راغی نو داسې خبرې کوو که په دغه دوران کې بیا به کوم ورډ استعمالوو meanwhile meanwhile څه مطلب دی په دغه دوران کې یا ما لړو کولو د ملګرو سره په دغه دوران کې زما ورور راغلی یا زما پلار راغلی داسې خبرې کوو که نه بیا به موږ استعمال کوو د meanwhile بل دا زموږ سره would be better د would be better څه مطلب دی د would be better مطلب دی لکه موږ ښه به وي څه شی ښه به وه یا بهتره به وه فار ایگزامپل would be better if you had purchased a bike زه اگزامپل درکړم would be better if you had purchased a bike ډېر ښه به وی که تا یو موټر سایکل اخیستی وی یا که ته هلته تللی وی ښه به وی ډېر څه شي بهتر به وی او would be better if you had gone there که ته هلته تللی وی ښه به وی څه شي یا که ته زما سره میلاو شوی وی ښه به وی would be better if you had meet me که ته زما سره میلاو شوی وی ډېر ښه به وی د would be better څه مطلب دی ښه به وی موږ داسې وکړو که نه ښه به وی که ته بازار ته تللی وی would be better if you had gone to city یا if you had gone to market که ته بازار ته تللی وی ډېر ښه به وی څه شی به وی ډېر ښه به وی د would be better څه مطلب دی ښه به وی بل د زموږ سره by no means د by no means څه مطلب دی د by no means مطلب دی په یو قیمت هم نه یعنی په یو حال هم نه لکه موږ خبرې کوو که نه چې په یو قیمت هم نه په یو حال هم نه فار ایگزامپل لکه چې څه شی په یو قیمت هم نه هغه سره نه میلاویږم نو د by no means څه مطلب دی په یو حال هم نه په یو قیمت هم نه بل د زموږ سره as if د as if مطلب دی مان لو فار ایگزامپل موږ د سوچ ومانا یا امیجن کا داسې سوچ کې راوله as if I were a prime minister as if لکه موږ ودرسې وګڼه داسې راغله چې زه یو پرایم منسټر وم چې زه یو پرایم منسټر وم وزیر اعلی وم نو as if څه مطلب دی مان لو یا داسې ومنه داسې امیجن کا as if دغه مطلب دی بل زموږ سره overall د overall څه مطلب دی د overall مطلب دی کل ملا کر څه مطلب دی لکه موږ لکه ټول موږ وکنه چې ټول فار ایگزامپل ټول د هغه سره دوه گاډي دي ټول د هغه سره دوه کورونه دي ټول د هغه سره یو موبایل دی د بیا به موږ کوم پرز استعمالو overall د overall څه مطلب دی ټول کل ملا کر فار ایگزامپل overall he has 2 houses ټول د هغه سره چې دي ټول د هغه سره دوه کورونه دي کل ملا کر he has 2 houses ټول د هغه سره چې دي دوه کورونه دي بل زموږ سره is up now د is up now څه مطلب دی د is up now مطلب دی فعل حال د is up now څه مطلب فعل حال فار ایگزامپل is up now I am working is up now I am working فعل حال زه کار کوم فعل حال زه سټډي کوم is up now I am فعل حال زه سټډي کوم as up now I am studying فعل حال زه سټډي کوم چاته رسوي کنه چې فعل حال زه دا کوم فعل as if now I am reading a book فعل حال زه یو کتاب لولم یو کتاب پڑھاوم as if now I am driving فعل حال زه ډرایوینګ کوم
نو عزت ناو څه مطلب دا زمونږ کلاس کو خوښ شوی می سبسکرایب ورکړئ لایک ورکړئ د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ د اهم وکیبلري په حوالې سره زمونږ کلاس وو د هغه وکیبلري یعنی د هغه الفاظ او د معنو سره چې هغه روزمره ویلی کېږي ډیلی ویلی کېږي